بسم الله الرحمن الرحیم. راځو مایکروسافټ ورډ ته. تیر ورځ مایکروسافټ ورډ کې د میلینګ برخه ویلې وه، نن ریویو وایو. په ریویو کې لومړی سپیلینګ اینډ ګرامر دی. سپیلینګ اینډ ګرامر څه وظیفه اجرا کوي؟ مثلا زه راځم دلته لیکم چې بوک، ګوره دا بوک مې چې شي ولیکئ، غلط مې ولیکئ. هلته لاندې ما ته ګورئ داسې سره علامه راکړه چې دغه لغت چې دی غلط دی. پوه شوئ؟ نو که زه چیرې راسم چیش ته راسم سپیلینګ اینډ ګرامر ته راسم، دی دلته ما ته صحیح راښیي چې ګوره بوک صحیح دغه رقم لیکل کېږي. صحیح دی؟ نو زه پر دې کلیک کوم، هلته ورته وایم چې چینج، دا راته چیش که چینج که. صحیح شو؟ اوس که زه بیرته سپیلینګ اینډ ګرامر ته راسم، وایي سپیلینګ اینډ ګرامر چې کمپلیټ یو آر ګود ټو ګو. اوس وایي چی شي را سره صحیح شو. سره په خبره خلاص شو. کنټرول زیټ ورته دا زه وروسته رالم، بیا هم سپیلینګ اینډ ګرامر ته چینج ال ورته وایم. چینج ال چې دلته صحیح هغه ټول چې کوي درته اړوي. مثلا زه راځم کنټرول سی دا کاپي کوم او یو کنټرول وی، همدارنګه کنټرول وی صحیح شو. دا دی راځم چیش ته راځم سپیلینګ اینډ ګرامر ته راځم، دلته وایي صحیح ترې دغه دی، دغه یوې صحیح دی. چینج ال ورته وایم، ټول ګوره سره صحیح شو. سره په خبره خلاص شو. کنټرول پلس زایټ ورته وایم. ښه دغه څه وروسته یې والیم دی، یعنې هغه ساوند دی. صحیح دی؟ بوک سره کوم تلفظ کېږي دی درته وایي. ګورئ دا رقم چې کېږي دی بوک. ښه دغه څه وروسته یې اګنور دی، اګنور ال دی او اډ دی. دا دی اګنور یعنې دغه رقم دی چې سي ولیکل سي. دلته ورته چې وم ورته اګنور وایه، زه پرېږد دغه رقم. که اګنور ال ورته وم ټول دغه رقم چې کېږي پرېږدي. صحیح اګنور د موقتي وخت لپاره، د موقت لپاره. اوس وګوره که زه چیرې مثلا دلته بل بي او ا کا دا مې چې کړی ومې لیکل، خو بیا هم دی وایي ما اګنور کړی دی. چې مې کړی دی اګنور کړی مې د موقتي وخت لپاره مې اګنور کړی دی. که زه چیرې مثلا دا ډاکومنټ بند کړم، پوه شوئ، راځم دا بیرته بل نوی ډاکومنټ اخلم، هلته خو ما اګنور کړی و. اوس ورته بي او کا بیرته چې کوم لیکم، یعنې دغه بوک غلط ورته لیکم ا کا، دلته سپیس ورکوم، ګورئ بیرته وایي راته وایي غلط دی. سره په خبره خلاص شو. د موقتي وخت لپاره دلته چیش کوي بندوي. بله خبره په هغې کې اډ دی. مثلا زه راځم دلته خپل تخلص لیکم، ورته لیکم چې شهاب. ما خپل تخلص صحیح ولیکئ، خو اما د کمپیوټر په ډکشنري کې دغه چیش دی، دغه توری نسته دی. زه ورته وایم چې دا ما صحیح لیکلی دی، دا راته چیش که راته اډ که. نو چیش ته راځم، ریویو ته راځم، سپیلینګ اینډ ګرامر ته راځم، دلته ورته وایم چې اډ، دا راته چیش که اډ یې که راته. صحیح شو. اوکې ګورئ سپیلینګ اینډ ګرامر چې کمپلیټ یو آر ګود ټو ګو. صحیح شو. اوس که ارزه زه دا شهاب لیکم، هغه په ما ته د غلط علامه نه راوړي. سره په خبره خلاص شو. ښه دغه څه وروسته یا راځو ډیفاین هغه وخت کار کوي. ګورئ ډکشنریز دلته چې ډکشنري درته راغلځوي. ډیفاین هغه وخت کار کوي چې کله ته د انټرنیټ سره چې وصل. سره په خبره خلاص شو. راځم مثلا زه دلته لیکم چې افغانستان، د افغانستان دلته چې کوي ومې لیکئ. صحیح شو. ښه دغه څخه وروسته یا رالو دې ته دیجرز ته رالو. په دیجر کې چیش کوي د دغه کم یو لغت وي، د دغه لغت معنا دلته چیش کوي تا ته درکوي، او دلته تا چې درکوي ساوند. افغانستان صحیح شو. مثلا زه راځم دلته یو چیش لیکل شوی دی، دا کلوز کوم، دلته یو لغت لیکل شوی دی، چیش لیکل شوی دی انفو لیکل شوی دی. انفو زه اوس په دې باندې نه پوهېږم چې دغه انفو څه معنا لري. نو څه کوم دیجر ته راځم، دلته ګورئ ما ته انفو یعنې انفورمیشن، ګورئ دلته ته کولی شئ چې کوم ساوند یم چیش کې واورئ. انفو څه معنا ورکړي؟ انفورمیشن. صحیح شو. ښه رالو دغه څخه یې وروسته یا ورډ کاونټ دی. ورډ کاونټ څه وظیفه اجرا کوي؟ مثلا زه راځم دلته چیش کوم یو اندازه لیکل هم کوم، دلته ورته لیکم چې از ایکوال ټو رینج، یو اندازه چیش مې وکړله لیکل مې وکړل. دلته ما ته دی څه وایي؟ وایي یو سپیج یو ورقه ده، 240 ورډز لغتونه دي، انګلیش یونایټډ سټیټ باندې چې شوی دی دا لیکل شوی دی. ګوره ما ته معلومات راکړئ. که زه چیرې راسم ورډ کاونټ ته راسم، په ورډ کاونټ کې ما ته څه وایي؟ پیج څو پیجه دي؟ یو پیج.
ورډز څو لغات دي 240 افغانستان ځانته لغات ویډیو ځانته لغات پرووایډز ځانته لغات دغه ای ځانته لغات پاورفول ځانته لغات صحیح دا ټوټل څو لغات دي 240 لغات دي کریکټر یعنی دغه توري ای ځانته توري اف ځان توري جی ځان توري اچ ځانته توري دغه لغاتونه نو سپیسیز چې سپیس نه وی راغلی دغه سپیس نه وی پکښې راغلی بغیر له سپیس څو دانې دي 1004 دانې دي کریکټر وی سپیس یعنی دغه توري د سپیس سره څو دانې دي 1408 دانې دي پاراګراف څو پاراګراف دي 6 پاراګراف یعنی پاراګراف چې دلته انټر ختم شوی وهل شوی وس یو پاراګراف شروع کیږي لاین ټول 16 لاین دي 14 لاین دي او پټ نوټ نوټ کوم څه ویلې وو پټ نوټ او نوټ په دې کې نشته دي سره خبره خلاصو دغه څخه وروسته یا رالو ترانسلیټ یعنی ژباړل چې کول ترجمه کول زه راځم دغه یو څه اندازه چې کوم مثلا لمنځه یې وړم دغه څه وروسته ترانسلیټ یعنی ژباړل ترانسلیټ ډاکومنټ دغه ټول ډاکومنټ راته وژباړه راته ترجمه وکړه ترانسلیټ د سلیکټډ ټیکس کوم ټیکس چې زه ورته انتخاب کوم ورته چې صرف دغه ځای راته چې راته ترجمه کړه صحیح شو او مینی ترانسلیټ یو کومه ساحه راته چې راته مثلا زه راځم ورته وایم چې ترانسلیټ ډاکومنټ دا ټول ډاکومنټ راته چې راته وژباړه یعنی د ترجمه وکړه صحیح ده ترانسلیټ ټو وکمې ژبې ته چې ترانسلیټ کوي فرنچ فرانسوي یا داسې چاره ژبه راغلم دلته ترانسلیټ پرام دا هغه وخت کار کوي کله چې د انټرنیټ سره چې وصل یې دلته څه درسوي نو سروایس اویلیبل تاسو کوم خدمات نه لرئ یعنی تاسو د انټرنیټ سره نه یاست وصل کله چې تاسو انټرنیټ سره وصل یاست دا بیا عمل اجرا کوي ترانسلیټ پرام د کومې ژبې څخه مثلا زه ورته دلته ورته ولیکئ چې انګلیسي دلته تاسو ته ژبې ټولې راوړي انګلیسي ورته انتخاب کړئ ترانسلیټ کومې ژبې ته چې ترجمه کوي یعنی ژباړي زه ورته وایم چې پښتو ته ژباړم هغه دلته ورته چې ورته انتخاب کړه اوس ورته اوکې وایي تا ته به ټول د چې وژباړي صحیح شو ښه دغه څه وروسته لانګویج دی صحیح شو سیټ پروفایل لانګویج دغه کومه پروفایل لانګویج وي دا ورته چې ورته انتخاب کړه صحیح دی چې دا لانګویج به دلته په اکاونټ کې په اپشن کې هم چې کوم مشته دلته وای صحیح ګوره پروپینګ دلته دا موضوعګانې دلته شته دي چې بیا به په ترتیب سره ووایو ښه دغه څه وروسته یې کمنټ دی نیو کمنټ سره خو مخکې تقریبا چې شي بلد راځم دلته یو لغات دی و دې ته چې ورکوم کمنټ ورکوم مثلا کوم یو دی راځم دې ډاکومنټ ته چې ورکوم کمنټ ورکوم دا ډاکومنټ دلته نیو کمنټ ورته وایم ډاکومنټ ته یو کمنټ ورکوم مثلا بوک دې ته مې چې ورکړم یو کمنټ ورکړم صحیح شو کمنټ یعنی نظریه لکه دا اوس چې تاسو چې کوی است دغه کوم ویډیو چې ګوري یو کمنټ ورکوي خپل نظر را سره شریکوي است چې یعنی یا ویډیوګانې سی وي یا سره کوم سی خپل نظر سره چې کوي شریکوي است نو دا رقم کمنټ راځم مثلا سټایل ته یو چې کور کوم یو کمنټ ورکوم دلته ورته لیکم چې نیو سټایل راځم دې ته مې یو چې ورکړم یو کمنټ مې ورکړ صحیح شو ښه او همدارنګه یو بل یو تم چې ورکوم کمنټ ورکوم ډیوایس ته مې چې ورکوم یو کمپیوټر ډیوایس مثلا دته مې یو چې ورکړم یو کمنټ ورکړ صحیح شو اوس نو دغه څه وروسته ډیلیټ ته چې کوي ډیلیټ دا کمنټ چې کوي ډیلیټ وي او کچې ورته چې ډیلیټ ال کمنټ شو ټول کوم هغه کم چې ښکارا وي هغه ټول کمنټونه درته ډیلیټ وي که ډیلیټ الټ کمنټ کوي ورته ټول کمنټونه چې کوي لمنځه وړي هغه نظریه ټول چې کوي لمنځه وړي صحیح شو او که زه ورته وایم چې ډیلیټ دغه یو دانه چې زه ورسره ولاړ یم دغه چې کوي لمنځه وړي یعنی ډیلیټ وي ګورې هغه یو دانه ډیلیټ کوي کنټرول ځای ورته نیکسټ اوټ پریویو شاته بیا ګوري ابل کمنټ ته ولاړ او که پریویو ګوري او نیکسټ راتلونکی کمنټ شو کمنټونه ته ښکارا هغه چې دا چې کانچ کوم کمنټونه راته ښکارا کوي ښه نن د پاره دومره موضوع بس ده سبا به د ټریکینګ برخه